د ځوانانو د بېلارې کېدلو لارې کومې دي؟ لکه څنګه چې ټول په دې ښه پوهیږئ، د ځوانانو قشر د هرې ټولنې تهداب جوړوي او دا ځوانان دي چې د یو هېواد راتلونکی ټاکي. که چیرې په واضح ډول ووایو، هغه دا چې یو ځوان د یو نیالګي په څېر دی چې په ډېر زحمت یو ونې ته بدلیږي. هر هېواد ډېر او ښه ځوانانو ته ضرورت لري د خپل راتلونکي د ټاکلو لپاره. دا چې ځوانان څرنګه او په کوم ډول باید مخې ته ولاړ شي، د دې خبرې بیانول یو څه سخت کار دی، خو د همدې ځوانانو بېلاره کول ډېر عادي کار دی. دا چې ځوانان په کومې لار سره بېلاره کېږي، د دې موضوع د ښه پوهېدلو لپاره له موږ سره اوسئ. لومړی دا چې د بچیانو په تربیه کې د مور او پلار کمزورتیا د هر اولاد په روزنې کې مور او پلار رول لري، ځکه دوی باید خپل اولادونو ته ډېر پاملرنه وکړي. دوهم د دیني جذبې کمزورتیا او د ایمان کمښت د ځوانانو په بېلاره کولو کې ډېر غټ رول لري. دریم، له بد اخلاقو او مفسدو سره ملګرتیا یا هم ملګري ټاکل د ژوند یو مهم اړخ بیانوي. ځوانانو ته ډېر آرام او هوسا ژوند برابرول، هر څه چې له کچې ډېر شي خرابېږي. ځوانان وزګار او بیکاره پرېښودل، له مشهورتیا سره مینه او په چټکتیا سره مالدارۍ ته رسیدل، د وخت ضایع کول په بې ځایه کارونو سره، اسراف او بې ځایه خرج کول، نشه کول او یو تر بله په نشهیي توګه همکاري کول، په ځوانانو باندې د مادیاتو غلبه او د نیکو اخلاقو او خویونو څخه لرېوالی، په دین کې د جدیت څخه کار نه اخیستل، له خلکو سره په بد اخلاقي او بد چلند له خلکو سره بد اخلاقي کول، ځوانانو باندې پاملرنه نه کول چې دا کار د دې سبب کېږي چې دوی خپل کور کې له کورنۍ سره د بېګانګۍ او یوازیتوب احساس وکړي، له ځوانانو سره د شهوت پوروالي او د واده کولو ستونزه. دغه ټول هغه ستونزې دي چې د یو ځوان په بېلاره کولو کې ډېر مهم نقش لري. مننه.